سترګې د انسان یوه بل عجیبه او نادره آینه ده او د انسان باطني صفات په سترګو کې معلومیږي. یو عالم دنیا کې تیر شوی هغه نومیږي علامه ابن الحزم الظاهري. د ابن الحزم ظاهري یو کتاب جوړ کړی، د دې کتاب نوم ده طوق الحمامه فی الالفة والالاف. په مینه کې دا کتاب جوړ ده. هغه وایي سترګې چې دي دا سترګې یو لوی علم ده، خپله سترګې یو لوی علم د قریبه ته بحث کوي او دا به ځان ته معلوموي چې سترګو کې څومره کمال ده. سترګې ډارول کوي، وعدې کوي، خبر در کوي، رعب در باندې اچوي، ایښې ډېرې خبرې دي پکې. کله چې ته ناست یې او د تا محبوب و جانان هم د تا سره ناست دي، رقیب ناست دي، د عاشق نه یې خبر چې دلته د ما او د معشوق رقیب ناست ده، په سترګو کې دې پوه کوي. خبرې سوې د سترګو که نه، سترګو باندې چا ته وګوره وعدې کوي سترګې، چې چا سره په سترګو باندې داسې ورته وګوري پوهېږي چې وعده یې وکړله. سترګې باندې چې چا ته وګوري تهدیدوي یې. یوه لویه دنیا په سترګو کې پرته ده او د سترګو یو علم طوق الحمامه فی الالفة والالاف ابن الحزم الظاهري زموږ د اسلامي نړۍ یو لوی عالم تېر شوی ده. په دې کتاب کې خو لږ بحث کوي خو د سترګو یو لوی بحث کوي. نو معنا د انسان امتیاز خامخا د انسانانو ته د یو انسان سترګې دلته د بل انسان د سترګو سره څوک فرق لري، خامخا فرق.